أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فاتحة تیر درس کې د مکی او مدني سورتونو مابین کې فرق چې مکی سره ویل شي او مدني او به د استعاذه د اعوذ بالله الفاظ د حکم او فائدہ د استعاذه د اعوذ بالله سره چې انسان د قران اول کې وایي دین اور سبر بسم الله پورے لیکلو د تشریح وشو نه اکتفا په اسمه تعالی باندې یا به اسمک اللهم یا وسو شپغته د دې ډېرې فائدې بیان شوې او خاص کر د سورې فاتحه ډېر نمونه ذکر شو د هر نوم وجه تسمیه چې القرآن دی لولي وي حسن بصری ویلی و چې دا ټول آسماني کتابونو مجموعه ده قاسمی لیکلی و چې دا قرآن رازو ابن کثیر وایي چې قران کریم د دوه کلمو کې الله را جمع کړی دی چې ایاک نعبد و ایاک نستعين. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ویلی و چې ډیره مزیدار او ښه دعا ده به مو ویلی چې په هر صورت کې څلور خبرې ضروری دي چې انسان یاد کړي. یو د دې صورت ربط او تړون مخکې صورت سره ځکه قانون دار شداد الله کلام دی د مخلوق په خبرو کې چې کله ربط نه نو هغه به خوندغون انسان له تمامېږي د الله خبره کې به خامخا ربط او تړونی. دویم دا صورت مقصد او دعوا دا هر صورت د الله تقریر دی قانون دار چې کله یو سړی تقریر کوي یو ذات هڅه خاص دعوه کیږي دی نو ورسره به خبره شروع کی. دریم د صورت د کلمات او تشریح جديږي حمد دی رسول ویلیش لفظ رب سمانا والعالمین سمانا ورحمن ورحیم عبادت سمانا و استعانت سمانا و هدایت سمانا اسباب د غضب سری او اسباب د ضلالت او گمراهی. څلورم اهل علم فرمایي چې بدی کې امتیاز د ضرورت ته جدائی د دې صورت مخکې صورت سره سم توفیر او فرق دی ځکه هر صورت څه خصوصیت لري. سورې فاتحه کې حوالنې خبره نشته ځکه دینه مخکې بل صورت شته نه ترتیب عثماني سره چې انسان وایي د دې صورت ربط او تړون مخکې صورت سره بده وجه دی او په دې وجه دی او په دې ټیک ده. بعض مفسرینو سورې مزمل او سورې مدثر سره یو خاص تعلق ذکر کړي خو نه کمزورې دي ډېر تکلف باندې هغه بنا دي. چې سورې فاتحه تعلق د سورې مدثر او سورې مزمل سردار او دا د سورۃ دعوه پیژندل پکار دي مرکزی مسله پښتو کې دینه تعبیر کیږي لکه دې چې زموږ اوسه دې ناس یو مقصد دا غدا د الله رضا د هر سورۃ یو دعوه لري یو مقصد لري به چون کې د انسان او د الله سره خبرې په مابین کې فرق دی. اب دې طریقه انسان مقصد یو ځای کې تشریح کې دی لپاره به ډېر مثال نه راوړي ډېر خبرې به نورې موږي چې ګوره تقریر کې دا خبره ده دغه خبره ده دا مثال دی
ارشد الله خبره دا هغه اره خبره د فائدې نه ډکه ده اره خبره کې مقصد دی بردی داو لحاظ نظم الدرر کی امام بیقعی او فی ظلال القرآن کی سید قطب رحمه الله او خاص کر زمون مشایخ دړي اهتمام سره بیانې ځکه دی کې انسان له مقصد معلومیږي صورت ځین لبرا سوال لري چې دا دعوه او مقصد سړي د صورت معلومې نه دی په اخر فائدہ چیزه اهل علم فرمایي چې یو خو د انسان سوچ پر قرآن کې معلومیږي چې دې شړي څومره سوچ وکي داوی به دې نه چې مخ کې مولا یو داوا معلومه کړی دی او مقصد معلوم کړی قیامت پر بسما ګرځوا شر پلانی شیخ او پلانی عالم د شویری دینو بزدا یقین هم دا خبره ده خو به د الله خبره شو هغه چونګری صورت کې سوچ کړی دی د خپل سوچ برابر ویری دي چې صورت کې مرکزی مسله دار ته اوس په سوچ باندې مکلف یې ته خپل هم سوچ کوي ذکر قرآن د سوچ کتاب او تدبر شیخ الاسلام ابن قیم علی بن ابی طالب او عبد الله بن عباس او حسن بصری د دې ټول اهل علم مسلک امداري چې کله یو سړی قرآن لوري بغیر تدبر او سوچ نه اجر به نشته اگر که بعض نور علماء د جواز قائل وو دوی مقصد کې لوی فائدہ ده چې د دې مسلې اهتمام معلومیږي چې اوه دا مسله الله تشریح کړی دا ډېر ضروری خبره ده درې محل علم فرمایي د دې وجنه مقصد باید انسان د صورت او پیژني چې د آیاتونو د خپل مابین کې اورب د تړون راشي دا داور او د دلیل له د نتیجه ده خاص تعلق پر داوا باندې معلومیږي دا به هر انسان ځان معلومه ی الله تعالی فهم د قرآن کې ورکړي علی سے فرمایي چې کوم انسان له الله اراده د خیرو کې قرآن کې الله غلې معلومات ورکړي خپل دې مثال لري نبی صلی الله علیه وسلم ابی ابن کعب له ویلي ډېر اوچت عالم او تفسیر یو قران کریم کې لوی آیات کم یو آیت ده اعظم آیت ابی ابن کعب فرمایي چې الله زما دماغ کې دا خبره واچ ولا آیت الکرسی لوی آیت ده نبی صلی الله علیه وسلم ویلي شنه کې واله محمد علی ویلي شرع علم د مبارک شذ علم خاصیت قرآن علمي د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث علمي دا نو خو علوم نه دي خو صرف وسایل دي ورسته برای شدایت کرسی ولې دمرلو آیات دی اهل علم فرمایي چې بده کې 50 کلمات دي او هر کلمه کې 50 برکات تقریبا 2.5 سره برکات الله په کې جمع کړي دي دمرلو آیات حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم بدا هر فرض مانځنه ورسته ویل د درې سورتونه کله به شپه و د کېدون دا به ویلي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان د شپې سملی او آیت کرسی ویلې سبا پر الله تعالی څوکیدار ملک مقرر کی حفاظت بیا کوي الله فامر بل مثال دا عبد الله ابن عباس ورکه ماشوم ده عمر سے بزان سردا کې نو شورا کی ذکر عمر رضی الله عنه اکثر د شورا اهل شو غټول قران والا و عبدالرحمن ابن عوف ویلی ودا ورکه بچره بکاردا شکل شورا کینی داری بارش او کدانا شو به زمګه ماشومان شته ادم راشي کنه عمر شبیر ویده کې یو کمال دی د سورې نصر دا مقصد باره کې د هر ملګری نه پوښتنه وکړه چې دې څه مقصد هر چا ظاهري معنا وکړه
بعض خلک صرف ظاهری معنی وکي. ابن عباس ویلي بچی ته دي کې سوای هغه ویلي فيه اشاره دي کې اشاره ده د محمد صلی الله علیه وسلم وفات لا وکم مقصد چې تا معلوم کړي دا مقصد به امام معلوم کی ګور وړ کې ما شمو بچي ودا لیکن الله تعالی در دې قران کې معلومات ورکړي او چې نبی صلی الله علیه وسلم د وفات مسائل من قران نه معلومه ول. دریمه خبره صورت کې خلاصه ده دغه به دوه طریقې دي. یو طریقه دا چې بعض اهل علم هغه صورت سې کې او اريسه کې به جدا جدا بابونه کی ټیک ده. دا یو طریقه ده لیکن صحیح طریقه دا چې انسان څومره درس وي په کار دا چې هغه ځای پوری خبره د مخاطبین له تشریح ټول بابونه او خلاصې چې شروع کړي او کار خرابېږي. چر دې صورت یې دومره خلاصې دی او دې کې به دومره باب ایشي دی او به دومره بابونه دی او دې باب کې دا مسله ده او دا مسله ده. وجدا چې اکثر مخاطبینو باندې به خبرت راشي ګډوډ شي. دی عالم څومره خبره وکړه اوس کوم ځای یادای. صحیح طریقه دا ده اگر کلام مخکې طریقه هم صحیح ده. درې آیات یا سلور آیات ملګرو ل بیانې دي. درې سلور آیاتونه کې الله شپږ خبرې کړې دي. دا خبره ده دا خبره ده او دا خبره ده او دا مهمه مسله په کې دا او دلیل دا دی. بس دا پنځه شپږ آیاتونه چې مخاطبین له تشریح کړ خپل د دماغ کې کینی دا چې تر وګدا خبر را شروع کړي سلوري شي او دغه دا مسله ده او دا مسله ده نو اعلان به چوکم پوي نشي. اگر کو علما ورې نه फायदा والی بل امتیاز دا معنی جدای د یو سورۃ دبل نه خامخه جداوالی. د سورې فاتحه مقصد وسره اهل علم فرمای العبادت لله تعالی د الله تعالی بندگی لیکن د الله نه کومه غواړي. زه خو الله ډیر عاجز یم دیو جنې زه محتاج یم د دې پرې مقصد او د دې عبادت لایق نه مگر تب ما سره کومه کوي. دویم قول علماء دا ذکر کړی چې دې صورت مقصد څه دی. دا ډېر جامع مقصد دی. اثبات المحامد لله تعالی مع مراقبه الانسان. څه مطلب څومره صفاتونه د کمال چې دا ټول الله لره دی خو انسان بده شي بندگی کوي چې ګوي کې الله مخامخ ګورم د شي بندگی وکړي. د کمال صفاتونه به الله له ثابت کړي او د خپل بندگی په دې کیفیت باندې سړی بنای کی چې الله ګورم. ا دې داوی د معلوماتو به ډېر ښه طریقه ده. د سورۃ اول درې آیاتونه او آخر آیاتونه وګوره چې کوم مضمون باندې الله ترکیز کړو بس دا قداوله دا ته معلومه ولې شو زه معلومه ولې شو بل سره ځنه چې دا بس صرف شیخ سے معلومه یا په پلانې مولوی سے دا معلومه نه هر انسان دا معلومه ولې شي چې کوم اس کما سره لږ زره علمي. دی سورۃ اول کې ویل الحمدلله اخر کې به وی انعمت علیهم معلومه شو چې د حمد خبر الله دلته ذکر کړي د کمال. سوره بقره کې وی یؤمنون بالغیب اخر کې به ایمان مسله راوړي. دلیل په دې باندې چې سوره بقره کې الله ایمان تشریح کوي انسانانو ایمان زده کوي لیکن د سوره بقره نه ذکر سورۃ لنوم کې خو د سورۃ البقره ډیر اهل علم چې پوښتنه وکړي سوره بقره له بقره ولي وي یره ودی کې رغوا کیسه ده. دا غلطه خبره ده چې دا خلکو کړي دیګه خو الله نورم ډېر خبرې کړي دي. دی صورت د سوره بقره څخه کوي چې دی کې رد شرک بالبقره ده. الله د شرک جرړه او بيخي استلې یو مثال الله یو د بنی اسرائیل د دوی د عقیده او نعوذ بالله من ذلک الله په دغه کې دنه نشوي
مونږ یې سره دې بندګي ګورو حلول عقیده وا الله را مسله رد کړه سورۃ کې باول الله دعوه کی دی الحمدلله لري لپاره بدلایل راوړي رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ولحمد الله لري وجدان شرف اغه تربیت کړي لري عام مهربان دی همیشه مهربان دی دائمی مهربان وګونه درکړي دي سترګې درکړي زړې درکړي دماغ درکړي شبه درکړي پوزا څومره ودی خولي نعمتونه د قیامت د ورځې اختیارمند دی ایاک نعبد و ایاک نستعین د نتیجه را دی نو رسبه دعا درې ډلې به ذکر کی انعمت علیهم یوم غیر المغضوب علیهم دعا وللضالین والضالین لا ربانه چې خامخه رحمه پکار دی الله انعمت علیهم دا شړلار نه د مخکې خلک لاړ دي لار کې ګور راحزن شتا ډاکوان شتا يهود نصارا الله تعالی شروع نه کی وی ویل المغضوب علیهم وللضالین به چون کې دې سورۃ پاول کې ویلو بسم الله الرحمن الرحیم مخ کې ویلې شی او شی پورا لیکل بګی سړې بسم الله باسمک اللهم وباسم تعالی او سوشپګه دا بنی لیکي پورا بلی کېدا را روان د سیرت درس کې برازي نبی صلی الله علیه وسلم آیتونه مولیکل اکرام کيو کني کې هغه سړي سره به تعارف لري دیو جنباز خلک وایي چې وسوشپګه دا بسم الله الرحمن الرحیم دا ابجد حساب دا غلط را وسوشپګه دا معنی چې یا علی مدد څه مطلب د خط پاول کې د اول وسو شپګاته کې ځان د ایمان نخلاص کې چې زه الله شریک را مدد شورته وي مشاغه علی صاحب دی دا ورشيګانو طریقې دي مکمل بلی کې بسم الله الرحمن الرحیم څومره مسلمانان نن دي غلط فهمي کې واقعي دي اړیو چې خط لګي نو وسو شپګاته له ورسول کې فلان او فلان او فلان حالانکه دا طریقه شیګانو ایجاد کړی دا هغه خلک شار ایمان نه به اخلاص دي پورا شی بلګي بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله عام او خاص مهربان شری شروع کو پورا بلګي دا سليمان علیہ السلام پورا لیکلی و ای بسم الله به ډیر فضایل دي اجمالی ځان سره یاد ساته د هر نیک کار پاول کې الله مونږ باندې دا ضروری کړی دا او 10 پاول کې بسم الله د خوراک پاول کې بسم الله د ذبح پاول کې بسم الله ارد نه کوي کار حدیث کې مرাজি اگر که سندن اور علماء کلام کړي امام نووي کتاب الاذکار کې ابن کثیر احادیث به حسن ویل دي رسول الله فرمایي د ار کار پاول کې چې بسم الله شاونه ویل هغه کار به خیري مقصد د باندې رسیږي سفیدیم ځان سره اجمالیات ساته غدا بسم الله الرحمن الرحیم جمله خبریه غو ندا په واقع نفس الامر کې دا ګوره دعایه راینو قولوا بسم الله الرحمن الرحیم هو تاسو دا ضروري وای دویم دیږي اشاره ده چې کړي انسان اول کې بسم الله وای دا کم کار چې ما شروع کړي په دې کې د الله نه فرمانی نه ده د الله د امر او د الله د امر امتثال لپاره ما شروع کړي دریم زمنګ د الله کې سنمونه بکیری الله دې رحمان دې رحیم دې دې په دې نومونه باندې سره باید برکت حاصل شي ټیک د انسان کمې زیاتې کیږي نو امید دار چې د الله په بخنم کوي کړه ځکه موږ محتاج یو د الله بخون کړي بل ناشنا پیدا علماء دا ذکر کړی چې د قران کریم امر عمل کې راځي سورې علق کې براشي اقرا بسم ربک الذی الله الولا سیرت کې ویل شي وو نبی صلی الله علیه وسلم باغار کې د الله بندگی کوله د نبوت نه مخ کې جبريل ورته راغی اقرا ویل ولا هغه معنا به قاری مال خلص نه راځي
اقرا ولا ويزبل سونه پويګم به ورته چې اقرا ولا وسول ولا عیسی بن زیتونه ورته ویلي زور کې نبی صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي حتی تدی شهور شه زمان الجهدا کوشش لا یا خو جبريل زمانه خلوي استوي دومره زور ما لرا کې جبريل نه خل راړه سم طاقت د استعمال کړو ورو سب سورې عالم کې راځي چې ولې زور کې کله چې نبی صلی الله علیه وسلم راکته شو بر د غار له وکاته شپږ سو وزري شوی دا ټولي د جبريل اوقات کې پوره شوی نبی صلی الله علیه وسلم مرعوب شو ویلي انا جبريل وانت رسول الله ز جبريل معتد الله رسول الله کرسي کې جدا ناس بیر خدیجه کور لاړو لوی فدا علماء دا ذکر کړی ته دی کې دین اشاره ده چې الله ډیر انعامات دي لیکن لوی انعامت دا شبره سوره رحمان کې برش د دین عمل شکریا ابن قیم فرمایي دا چې جب او خو الله په بندګۍ د الله په دې ذکر باندې بسم الله الرحمن الرحیم وایا شیخ الاسلام ابن تیمیہ لیکي القواعد النورانیه کې 15 قیدی د الله رب بندګۍ ذکر کړي یو د فائدې دار چې د ژبه بندګۍ سمون الله ذکر الله یادول دویم پدې کې د نبی صلی الله علیه وسلم تصدیق هم دی تورات کې راغلي دي پنځم کتاب اتلسم باب کې د اخر زمانی نبی برازي اغنم به محمد صلی الله علیه وسلم کله چوکار شروع کړي دی پاول کې وایي بسم الله قرآن کې ویلي بسم الله الرحمن الرحیم دینه معلومه شو چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله نبی دی حق نبی دی اهل علم فرمایي دی کې د الله مزیدار نمونه دی رحمان رحیم دی دلیل له پدې باندې شدید د الله رحمانیت او د الله د رحیمیت دای چابي کلی چې دا ګورا قرآن دی کو وګړی چې د الله رحم ځان لراتاو کینو اے خلکو قرآن لکې نه ورسره برشي تقریبا وشبه اسباب د الله د رحمت دی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي بهترین سبب چې هغه ذکر کړي قرآن لناستا اځکه دا څلور منقبتونه ځان سره یاد ساتي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله تعالی څخه خلق د الله په کور کې نه راجمع کیږي قرآن لا مگر دې انسانانو باندې څلور نعمتونه یو دا سکینه او دلارامي څومره آرام دی دویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د خلکو باندې د الله رحمت دریم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا هر یو ملګری الله د ملائکه جماعت کې دی هر یو ملګری څومره بهترین مجلس دا چې انسان کله مرشي به د معلومات کی اشي دنیاي حکمران میاد کې څومره خوشاله چې الله میاد کې دا څومره خوشالي ده به هر وخت روزانم چې الله خلق له یادین او ملائکه سره به څومره مونږ آشنا وو او زموږ ساسو یې نمونه سره څومره آشنای زموږ ساسو आवाजونو سره به څومره آشنای دیو جن سلف لګي چې کوم یو انسان د قران قاری دی د قران عالم مناسب دا چې د قران مخکې عام مسواک استعمال کی مسواک ولی دا چې کله قران شروع کی یو ملائکه راشي د خواله تندی باندې اول داخل کی به د پر خپل 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 کی دا هر حرف هغه ملائکه تیری ځان سره کله چې دې شړی مسواک استعمال کړي نو ایله تکلیف نه یو چې استعمال کړي نه به ایله تکلیفي دلیل له پدې چې دا د الله د رحم د لپاره مستقله چاوي د قران کو وغاړی چې د الله رحم موږ له متوجي شنو بس قران الله وای کې نه او سلورم حدیث کې راځي مسلم کې رسول الله فرمایي کله چې دا مجلس ختم شي الله تعالی ملائکه له وایي چې اسما ملائکه گواشه پدې چې د ټول انسانانو لما بخنه نصیب کړه ټول مې معاف کړه بل دې کې اشاره ده د بسم الله کې چې قران نه باندې سړی फायदा اخلي چې دا غزړه ډېر نرمي
لکه حدیث کې راځي رسول الله باندې یمن والا تذکرہ کولا نرم زړه والا به زړه چې نرمي کې د الله په دې ذکر باندې قرآن باندې یتیم بر سر الله سره کول باندې مسکین باندې خرچه کول خاص کر قبرستان لتل بدینت باندې چې دنیا نه به رغبت شي مړو دعاګانې غواړي آخرت سری لراج د مسلمانانو جنازه کې برخه اخستل نو حاصل لا چې ډیر جامع معنی الفاظ ذکر ویلي بسم الله الرحمن الرحیم معنا د سورۃ بدی بسم الله الرحمن الرحیم خاص به امداد د الله عام او خاص مهربان دې شروع کوم الحمدلله تو صفاتنا د کمال خاص الله لردی رب العالمین الله شاه تربیت کون کې د مخلوق دې الرحمن الرحیم عام او همیشه مهربان دی مالک یوم الدین اختیارمند ورځ د جزا دی ایاک نعبد خاصه بندگی کو د بل چانه کو و ایاک نستعین او خاصه کو مغواړو د بل چانه نه اهدنا الصراط المستقیم مخیم لنی غلارا صراط الذین لاردا کسانو انعمت علیهم شتا په نعمت کړي صحابه او انبیا غیر المغضوب علیهم غضب نه دي شوی ولضالین او خلق گمراهان